یو عالم د بدن نه غټو چا ورته وي بدن نه غټې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي الله غټ عالم ته غوسه کېږي هغه ورته وي زه چې کله ځان ته کښېنم بیا فکر وکړم انا عبد من زه د چا بنده یم چا پیدا کړی یم دومره خوشحاله شم چې د خوشحالۍ نه غټېږم مایوسه نه شئ خفا نشئ الله لرو خالق او مالک لرو خفګان زړه کې پیدا نه کوي معززو اوس یو وهم پیدا هغې ته کورونا وایرس وایي کورونا وایرس د یهودو مصنوعي شی دی مؤمنان یې په تشویش کې اچولي وي د چا چې مرۍ خوږېږي ډاکټر ته نه ځي وی ډاکټر به راته ووایي وایرس ترکې دی چې ډاکټر راته وایي وایرس ترکې دی بچی به مې د کور نه وشاړي بیبي به مې د کور نه وشاړي ورور به مې د کور نه وشاړي حکومت به راپورته شي او اوبه مې ولي او مړ به مې کېږي مؤمن یې په تشویش کې اچولی زما نن دې خبرې ته فکر راتاو شوی مؤمنان د مؤمنانو د ذهن نه دغه تشویش لرې کوم کافر دومره ظالم دی زمونږ نو ستاسو بدنونو باندې حکومت کوي دومره کار یې وکړو چې د مسلمان او د هندو په منځ کې به تا ته فرق ښکاره نه شي مسلمان ګیره کولی مسلمان بریتونه کولی مسلمان سر کولی هندو بریتونه او ګیره کولی دواړه په یو صف کې ودروه معلومات تا ته نه کېږي خفه نه شئ زړه کې مو ګیله پیدا نه شي دا د کافر هغه کار راته ویل کافر دومره کامیابي حاصله کړه کافر زموږ عقیدې ته ځان اینه نه کړ دومره کار یې وکړ چې پلار ته مو مشرک وي پلار ته مو کافر وي پلار ته مو مرتد وي خپل وطن ته مو کافر او مرتد وي ماما او کاکا ته مو وي خپل امام ته مو د کفر او د شرک نسبت وکړ نن راپورته شوی دی د مسلمان په ذهن باندې کار کوي مسلمانان یې تشویش کې غورځولي دي زه درته د زړه نه وایم وایرس بیرس نشته مؤمنان خفه کوي مؤمنان غمجن کوي د رب کائنات سره تعلق ختمی بازارونه نه بندېږي دکانونه نه بندېږي عامې جلسې د دوی نه بندېږي وایي جومات بند کوي وایي مدرسه بنده کوي اوس وایي د جمعې مونځ بند کوي لږې ورځې بعد به واورئ چې 5 وخته مونځ بند کوي جوماتونو ته کلپونه ولګوئ حرم شریف یې بند کړ موږ او تاسو د رب کائنات نه لرې کوي ای مسلمانانو ولې دومره ایمان مو کمزوری دی تاسو به څوک ښه کوئ چې الله د طرف نه مریضي راغله ته د الله سره تعلق ختم کړي الله سره ربط ختم کړي څوک به مو ښه کوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر د یهودو د غربیانو دغه سازش دا دومره کامیابۍ ته ورسېده چې نن حرم شریف کې مطاف بندېږي نن زمونږ او ستاسو جوماتونو کې د جمعې مونځ بندېږي نن زمونږ او ستاسو مدرسې بندېږي طالب سبق نه وایي طالب د قرآن کریم تلاوت نه کوي مدرسه بنده جومات بند حرم بند د الله نه غوښتنه بنده او د خدای بندګانو څوک به مو ښه کوي داسې ونه کوي زما د علماو نه ډېره ګیله ده خفه رانه نه شئ زما د هغه علماو نه ډېره ګیله ده چې خلکو ته مشورې ورکوي چې د جمعې مونځ بند کوي 5 وخته مونځ بند کوي 5 وخته مونځ او د جمعې مونځ دا فرض دی دا د رب کائنات حکم دی ستا د ویرس سرایت دا غلط دی او که بیا ثابت شي نو ظني دی د خدای پاک قطعي حکم په ظنیاتو باندې بدلوي
حالان کې صحیح مسله دا ده د وخت تقاضا نه ده زما نن زړه دا غوښته چې تاسو ته نن په لا عدوه باندې بحث وکړم د الله پیغمبر صادق پیغمبر ویلي دي او مسلمانانو د یو انسان نه بل انسان ته مریضي نه منتقل کېږي لائن فی جنس ویلے دے لا عدوہ اس جنس عدوہ نشتا باقی چکم و روایاتوں کے دا عدوی خبر راغلے دا اگے کہ علماء قید وائی عدوہ نشتا او کا عدوہ راغلے دا اللہ پیرانی راغلے یادی دا پار حافظ ابن حجر سے کوئی کہ دا زندیقیت عقیدہ ختم شی منگا استاذ دی علماء دا عقیدې د حفاظت لپاره دا خبره کړې ده چې مریض به روغ ته نه ورځي روغ به مریض ته نه ورځي بیا به رانه خبره اوږده شي دا علماو خبرې دي به هر حال عرض مې دا موږ او تاسو مسلمانان یو د رسول الله مبارک امتیان یو د رب کائنات بندگان یو موږ او تاسو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح روایت د مسلم شریف پہ سند کے خبر نشتا قطعی ثبوت او قطعی دلالت روایت تے اگے کے منگ او تاسو ته فرمایلی دي امتیانو د یو انسان مریضی بل انسان تنزی رب کائنات را ته فرمایلی دي ز شفا ورکول والا یم رسول الله مبارک صحابی ته فرمای کدا ټول دنیا راجم شي اراده ولري تا ته ضرر ورسي ضرر نشي رسوله که اراده ولري چې تا ته نفع ورسي نفع نشي رسوله ځان به مسلمان الله تسپاري الله اکبر الله اکبر زنده باد زنده باد سارا تچاوي پرون رات چاوي چې ویرس خو پرېګه ده یو تیګه د اسمان نه را روانه ده مولانا صاحب تقریر کړي والسماء والطارق ما وی افسوس دومره کمزوري ایمان مو ده تیګه را روانه ده 10 کیلومتره غټه ده یو ساعت کې 2-3 کیلومتره مزل کوي دا برا غورځېږي روژه کې کم وطن باندې چې راوغورځېده ابه ورکېږي ګیر چاپېره چې څومره همسایهګان دي دا به ختمېږي او علما پې تقریرونه کوي چې فکر کوئ چې تیږه مو لاندې نه کېږي د خدای بندګانو دا تیږه چا ولیده بیا دا رفتار چا معلوم کړه دا فټواري چا وکړه دا دروغ وایي مسلمانان تشویش کې اچوي زما ګیره نه وه پاکستان کې زه یو جومات کې امام هم ساینسدانانو یو خبره وکړه که تاسو ته یادېږي وی اسمان کې سیاره زموږ خرابه شوې ده او را روانه ده دومره سیاره ده چې څومره پاکستان دی د شپې 12 بجې به راغورځېږي 14 تاریخ باندې زما هغومره تجربه هم نه وه خدای پاک د دې اهل حق او د علماو دا برکت زما زړه کې دا خبره واچوله چې دا دروغ دي ما د شپې ترجمه کې خلکو ته او د الله بندګانو دروغ وایي دومره غټه تیږه چې اسمان نه را روانه ده دا موږ ته ښکاري ولې نه سهار به وګورئ په داسې ځای به حواله ورکړي چې هغه ځای به موږ او تاسو نشو معلومولی سهار چې راپورته شو وی سمندر کې وګورئ دا تیگا چې اوس را روانه ده مولانا صاحب چې ته پې تقریر کې که د خلکو عقیدې خرابې که د خلکو نظریې خرابې که د خلکو فکر خرابې مسلمانان تشویش کې غورځې سبا به درنه پوښتنه وکړم تیږه کم څه شوه ته به وایې سمندر کې وغورځېده دروغجن مسلمانانو عقیدې خرابې نه کوي فکر خراب نه کوي داسې رب لرو داسې کائنات والا رب لرو رب کائنات خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر مونږ او تاسو ته وایي او زما امتیانو من اتقى الله عاش قویا وسار فی بلادنا آمنا دا د الله د پیغمبر خبرې دي تشمولاتوب کار نه کوي تشمنځونه کار نه کوي کله چې مقابله راغله یا ایمان مضبوطول پکار دی دا الله صادق پیغمبر فرمایلی دی من اتقى الله عاش قویا څوک چې دا الله نه وډار شو
خیسته او قوي ژوند به تېروئ. وصار فی بلادنا آمنا، زمونږ په ښاریو کې به په امن کې ګرځي. الله یاد کوي. دا علما، دا مشایخ، دا اهل سلوک، دا اهل تصوف، د دې لوبې لوباب دا دی. موږ نو تاسو ته وایي بچیا الله الله وایا، بچیا رسول الله مبارک باندې درود وایا، بچیا تلاوت کوا، بچیا مونځ کوا. هغه خلک چې د دې اهل تصوف او د اهل سلوک مخالف دي، دا اصل کې غربیانو لپاره کار کوي. تا ته نه وي الله الله مه وایا، تا ته نه وي تلاوت مه کوه، تا ته نه وي صلات تسبیح مه وایا، تا ته نه وي نیکانو سره مه کښېنه، تا ته نه وي نیکانو مجلس کې مه کښېنه. دا شیونه نشته. دا اصل کې دا تیږه مخکې را روانه وه، دا وهابیانې مقدمه وه، دا غیرت مخکې را روان و، لیکن دا مقدمه وه. زمونږ د ستاسو عقیدې، زمونږ د ستاسو فکرونه، زمونږ د ستاسو نظرونه خراب دي. بله ورځ رانه یو سړي پوښتنه وکړه، وی رسول متعلق ته څه وایي؟ ما ورته وی زه د الله د پیغمبر امتي یم صلی الله علیه وسلم. الحمدلله په ایمان کې تکبر کو، دا علما ناست دي، جرأت مې وکړ ایمان کې به تکبر کې خپل ایمان به په یو غټ سړي نه ورکوي، بدن کې به عاجزي کې د هر چا د خاورې به ځان ګرځئ، ایمان کې کمزوري به نه کوي، ایمان به کلک ساتي. ما وی زه د الله د پیغمبر امتي یم صلی الله علیه وسلم. د الله پیغمبر ما ته ویلي دي لا عدوه، د یو انسان نه بل انسان ته مریضي نه ځي. زما رب فرمایي وما ينطق عن الهوى، زما پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي، ان هو الا وحی یوحى. زما پیغمبر چې کومه خبره وکړه دا زما خبره، الله راته ویلي دي، د الله پیغمبر راته ویلي دي د یو انسان نه بل انسان ته مریضي نه ځي. ما وی زه په دې عمل کوم. ما ته وی ستا ومنم که د ډاکټرانو، مې ولې حیرانېږي؟ ډاکټرانو ومنه، ته خو خدای نه منې، ته خو پیغمبر نه منې. ای د الله بندګانو، د خپل رب کائنات په قدرت باندې یقین وساتئ. هېڅ خبره نشته. دا بوجۍ خولې ته وانه چوئ. ګوره خدای ګواه دی، الله ما ته اعلان کړی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. ای زما بندګانو، کوم ځای کې چې یې مرګ به درته راځي، که ځان کلکو قصرونو کې بند کړئ، خلاصېدی نه شئ. والله که په دې بوجۍ خلاص شئ، بوجۍ به دې خولې ته اچولي، خوله به دې واسه نیولي، مړ دی. او د خدای بنده ګورئ تشویش ونه کوئ، ګورئ فکر ونه کوئ. هېڅ خبره نشته، نه ویره شته، نه تیږه شته، هېڅ خبره نشته. او د یو انسان د بل انسان ته مریضي نه ځي. د دې علماو، د دې نیکانو سره ربط وساتئ، قرآن کریم تلاوت کوئ او خپل رب یادوئ. هېڅ خبره نشته. او الله به مو دنیا ښایسته کوي، آخرت به مو الله ښایسته کوي. کله چې انسان دنیا ته راته ژړلې، ملائک ورته راشي، د مور د رحم نه راوځه، باغ ډېرې ښایسته مزې دي، یو ښایسته دنیا ده. خبره لنډوم لازم صاحب، یو ښایسته دنیا ده. راوځه، دی وایي زه نه ځم، د مور د رحم نه به راته چېرته ښایسته ځای پیدا شي. ملائک ورته وایي او د الله بنده، ښایسته مېوې او ښایسته خوراکونه، مالټې او امرود او مڼې به خوري. دی وایي نه، کم خوراک چې ما ته راځي تازه، داسې خوراک به راته نشي میلاو. انسان چې دنیا ته راځي ژاړي که نه ژاړي؟ د مور رحم پسې دې وژړل، د حیض وینې پسې دې وژړل، اوس یې خوري؟ اوس دې څومره کرکه کوې؟ داسې رب لرو، من خو دنیا پسې ژاړو، من دنیا باندې خفه کېږو. مړ به شم، په قرآن مو عقیده کمزورې کړه، مړ نه شم. په حدیث مو عقیده کمزورې کړه، مړ نه شم. په عالم مې عقیده کمزورې کړه، مړ نه شم. داسې رب لرو، کله چې قبر ته لاړ شو او کله مړ کېږو، ژاړو خدایه مړ کېږم، زه خو تباه کېږم. الله داسې دی رچې دی، داسې نعمتونه به راکړي، داسې ژوند به راکړي، داسې دنیا به راکړي چې بیا به د دې نعمتونو نه کرکه. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره رسالت.
خوب ولیدم خوب کې مړو خوب کې مړې ما او جنازه مې روانه ده خوب دی مړې ما او جنازه مې روانه ده زه دې جنازې سره روان یم خلک وایي مزهري صاحب مړ دی مور او پلار مې هم راسره روان مور ته مې ویل مورې ما تا سره وعده کړې وه چې زه به دې حج ته بوځم خو مرګ نږدې راغی دا 500 روپۍ والا په دې عمره وکړه کټه کېښو یو مولانا صاحب زما جنازه کوي ما ویل ده سره به ګورو زه دې خپل جسد ته ګورم خبر کې پروت د کټ باندې پروت دی ما ویل لاړ شه اګیرې ته هلته څه حال دی اګیرې ته په دې خوب کې لاړم یو سړی لګیا دی ما ته لغت تیاروي لاندې کنده د قبر دی ما ورته وی او د خدای بندګانو دې تنګ ځای کې ما څنګه اچوئ داسې منډې وهم زه ورته چغې وهم خو دوی زما خبرې نه اوري دومره خولې را باندې راماتې دي یو قسمه چغې وهم دې کې مې یو نوراني سړی ولیدم سړی راته راغی راته وی او مظهري صاحب دومره منډې او دومره چغې وهي دا قبر تنګ نه دی دا تنګ ښکاري خو چې کله ورغلي دا به درته الله دومره پراخه کړي چې ستا د دنیا نه به ډېر پراخه وي دومره نعمتونه به درکړي چې د دې نعمتونو نه به ډېر پراخه وي بیا به دې دنیا پسې خفه نه یې مه غمجن کېږه ورته وایه ځان دې ښه کړه چې دې سړي راته خبره وکړې دا زه مې دومره خوشحاله شم مرګ هم رانه درد هم رانه جنازه هم رانه یېره شوه او چې راپورته شوم داسې ډار شوی و خولې راباندې ورونو داسې رب لرو هېڅ مشکل نشته د خدای خوښه ده موږ په پروګرام راغلي یو دنیا ته چې راتلو زموږ رزق لیکلی دی خوراک مو لیکلی دی چیکاک مو لیکلی دی تک مو لیکلی دی ساه مو لیکلی ده هغه پروګرام به پوره کوو بیا به د دنیا نه ځو که ویرس یو که نه موټر به دې وی زړه به دې کار پرېږدي تور زیړی به دي همداسې به راغورځېږي مړ کېږي به هېڅ خبره نشته الله ته متوجه شئ چې دنیا هم درکړي او آخرت هم درکړي که بیا د بیرانه شوي معافي غواړم دا مې د زړه یو درد در سره شریک کړم ستاسو په خفګان خفه کېږم ستاسو په تشویش خفه کېږم دا علما در باندې خفه کېږي منځونه پرې نه دی د جمعې منځونه پرې نه دی که مو جیل کې اچوي او مابس تمبوزي لبیک مشکل نشته نه مونځ پرېږدو نه جمع پرېږدو نه سبق پرېږدو وآخر دعوانا الحمدلله جزاک الله بارک الله عمر دراز کله راځي بندي جانان انتظار دې وخوړم کله راځي بندي جانان انتظار دې وخوړم اے د زخمي زړه درمان انتظار دې وخوړم جانان استاد آزادې دې رب کله وشي کله براشه له زندان انتظار دې وخوړم جوړه لاسونه خدای تعالی پکړم پني مشفقي جوړه لاسونه خدای تعالی پکړم پني